برېټانوي پوځیانو په افغانستان کې د خپلو عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 4 ماشومان وژلي چې وروسته یې کورنیو ته تاوان ورکړل شوی دی. د برېټانیې د دفاع وزارت تر دې وړاندې د ورته پیښو شمیر یوازې 14 ښودلی و، خو تازه ارقام بیا د چریټي اکشن په نوم یو بنسټ ترلاسه کړی او خپاره کړي دي. په دې تړاو خپرو شویو راپورونو کې راغلی چې برېټانوي پوځیانو له 2006 نه تر 2014 کال پورې په هلمند کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 4 ماشومان وژلي چې نږدې نیمایي هغوی له 10 کلونو لږ عمرونه درلودل. چریټي اکشن وایي چې د وژل شویو ماشومانو کورنیو ته په منځني ډول 1400 پاونډه تاوان ورکړل شوی دی. دې ادارې د برېټانیې پر دفاع وزارت نیوکه کړې چې د دغو ارقامو په خپرولو کې ځنډ او ناغېړی کړی دی. که ووایو چې هغه هیوادونه چې دلته 20 کلن حضور درلود، د دوی موخې او اهداف څه و؟ د څه دپاره دلته راغلي وو؟ آیا د دوی هدف یوازې وژل، ورانکاري، تاوتریخوالی، جګړه وه او که نه نور لاملونه یې درلودل؟ په ټوله کې غواړو چې هغه هیوادونه چې دلته 20 کاله تیر کړه د دوی په حضور باندې بحث ولرو، دا چې دوی دلته کومې چارې ترسره کړي دي، څومره زیان یې خلکو ته اړولی دی. سلامونه او ښې چارې، زه بریالی ساحل یم او تاسې بدلون خپرونه ګورئ. د بحث لپاره مې په خپرونه کې بلنه ورکړې درنو میلمنو ته د سیاسي چارو کارپو محمد رفیق صادقیار، همداراز ترڅنګ یې سیاسي شنونکی ادریس زازی او د سکایپ له لارې را سره د نړیوالو اړیکو کارپو حاطف مختار میلمانه دي. تاسو ټول ته ډېر زیات ښه راغلاست وایم. مختار صاحب راځئ چې خپرونه له تاسې پیل کړم. د برېټانیې دغه راپور تاسو واورېده، د 4 ماشومانو وژل کېدل. پوښتنه دا ده چې هغه هیوادونه چې دلته حضور درلود ولې اوس د خپلو جنګي جرمونو نه پرده پورته کوي او دغه جنګي جنایتونو خلکو ته ورښيي؟ سلام تاسو ته او ستاسو درنو میلمنو ته او ستاسو له طریقه د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ته. علیکم سلام. تر مخکې چې د بریتانیا پر جنایت تم شد، باید دا ووایو چې د ایالات متحده امریکا، بریتانیا او ناتو ارغل په افغانستان باندې یو ستر جنایت و. د هغه جنایت په نتیجه کې تقریبا 1 میلیون انسانانو وژل شول. د خلکو کورونه، جوماتونه وران شول. تحقیقات دا ښیي چې براون یونیورسټي تحقیق ما شعبې مخکې لوستل، 10,000 کسان تنها په امریکا کې ځانوژنه کړې د دې لپاره چې په افغانستان کې انسانان د حیوانانو په څیر وژل. له بل اړخه دغه تحلیل یو سیاسي تحلیل دی. بله. او دا که تاسو د جنایت فقط بالابلوک ته متوجه سئ، 140 کسان یې په یو ورځ ووژل او هلته یې سپین فاسفور استعمال کړل چې هغه حتی هغه انسانانو جسدونه په مکمل ډول سوځېدلي وو. که تاسو عزیز آباد ته وګورئ، په شینډن کې همدغه کار یې وکړ. په هلمند کې همداسې جنایت د امریکا له طرف او د امریکایانو او د بریتانیانو له طرف وشو. په دې لحاظ دا یو سیاسي موخه او اهداف لري. بریتانیا کله هم چې غواړي یو څه ورکړي ځان ملامتوي. حقیقت دا دی چې امارت اسلامي افغانستان لپاره ضرورت دا دی چې پر داسې یو کمیټه د کار وکړي چې د افغانستان په دې تیرو 20 کلونو کې کوم جنایتونه چې د امریکا، ناتو، استرالیا، نیوزیلند او نور ملکونو له طرفه شوي دا باید تحلیل شي. تر هغه وخته پورې چې موږ باید خپل ملت ته او راتلونکي نسلونو ته ووایو چې ستاسو ورونه یا ستاسو پلرونه د افغانستان د عزت او د شرف نه دفاع وکړ، خپل ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع وکړ. په دې اساس د بریتانیا دغه راپور چې تاسو په انسان باندې 1400 پاونډه تعینوي او بیا راپور هم په مختلفو مسایلو کې پټوي،
دغه هم د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف دی، حتی د یونیورسل هیومن رایټ ډیکلریشن په خلاف مختار صاحب پوښتنه کې هم ذکر کړه، یو خو دا ده چې دغه جنایتونه دوی ترسره کړي دي، بیا بیرته په همدې جنایتونو باندې اقرار کول، دغه بیا څه معنا لري ستاسې له نظره؟ دا خو دلته دیموکراتیک ملکونه دي، ژورنالستان دي، خلک تحقیق کوي، تر ټولو د مخه دلته متوجه شي چې غرب ته امریکا، یعنی د امریکا مدیران او رهبران او هم ټونی بلیر چې په هغه وخت کې په انګلستان باندې حاکم و، خپلو خلکو ته دروغ راپور ورکړي، ویلي چې موږ هلته ځو ترورستان وژنو. حقیقت دا دی چې دا ورو ورو وځي. زموږ له راپور رادرسه چې موږ لیکلی، ما سره د تحلیل پروت دی، تقریبا 1800 صفحې موږ په دغه جنایتونو باندې لیکلی، او دا جنایتونه د افغانستان په اکثر ولایتونو باندې شوی، خصوصا د پښتنو په ولایتونو باندې. په دې لحاظ اوس د امارت اسلامي او زموږ د ملت د استازو نه هیله دا دی چې دوی باید پر داسې یو ستر کمیسیون باندې کار وکړي چې د ټول راپورونه توهین شي، او بالاخره د افغانستان ملت د حق ولري چې په نړیوال کچه دغه جنایتونو په هکله یو دوسیه او یو فایل وکړي، او دا د ملتونو حق دی. بل اړخ زه چې کوم جنایتونه د UK ویلي، دا هیڅ دا یو معمولي راپور یې خپور کړی، ویلي چې داسې جنایتونه په افغانستان کې شوی. حقیقت دا دی چې دا جنایتونه ډیر زیات دي. زه راپور لرم په کردیس کې دوی حمله وکړل، حتی هغه ماشومان یې ووژل کوم چې د مور په ځای کې شودې وخت کې وو. په دې لحاظ موږ نشو کولی چې دغه یو راپور من حیث د یو غټ تحلیل واچو. په افغانستان کې باید د افغانستان اوسنی نظام یو ځل بیا تایید کوم، او په دې باندې باید یو ستر کمیسیون جوړ کړي، او هغه کمیسیون باید په نړیوال کچه نړۍ ته وښودل شي چې دلته امریکا او انګلیس پر افغانستان باندې څه وکړه او کوم جنایتونه یې پر افغانستان باندې وکړل. ډیره زیاته مننه زازی صاحب. لکه څرنګه چې مختار صاحب هم ورته اشاره وکړله په خپلو خبرو کې، یوازې بریټانیا نه ده چې د جنګي جنایتونه ترسره کړي، او دغه هغه ارقام دي چې ډیر عادي دي، یعنی د پردې تر شا داسې ډیر جنګي جنایتونه شتون لري، په زرګونه کسان دوی وژلي دي، ماشومان، ښځینه، نارینه په وینو باندې لت پت کړي دي. او له دې مخکې هم ځینې راپورونه خپاره شوي وو چې دوی حتی د افغانانو وینه داسې ورته ښکارېدله چې حتی لکه د یو لوبو غوندې دوی ورته کتلې، یو څوک به یې په نښه کې وبې ویشتل لکه ساتیري چې کوي، د افغانانو وژل داسې ورته ښکاره کېدل لکه یوه لوبه چې دوی ترسره کوي. اوس راځم دې ته چې د نړیوالې محکمې په نوم باندې د جنایتي د بشري جنایتونو د محکمې په نوم باندې یو څه شتون لري. اوس د دوی مسؤلیت څه ده؟ دوی ولې چې په خوله پاتې دي په دې اړه باندې خپل غږ نه پورته کړي؟ مننه کوم ساحل صاحب، تاسو ته سلامونه، مختار صاحب ته سلامونه، صادق صاحب ته سلامونه، او زموږ درنو لیدونکو ته سلامونه. جناب ساحل صاحب، دې ته تقریبا 2019 کې یو راپورتاژ راغو، یو رپورټر راغو افغانستان ته د استرالیا څخه. هغوی اول ځل د جرمونو نه پرده پورته کړه، که نه هغې نه مخکې چا وس نه درلودله، چا دومره ځواک نه درلودل چې راشي د راپورونو غږ جګ کړي، دلته ظلم کېږي، ستم کېږي، بمباري کېږي، ځوانان وژل کېږي، کونډې یتیمان دلته جوړېږي. اول ځل استرالیا راغلو، استرالیا راپور جوړ کړلو چې دلته استرالیا په شمول مکمل دغه 250 څلوېښت 48 چې دغه مملکتونه راغلي دي، دغوی دلته ستم کوي، ظلم کوي، وژنې کوي. هغوی دا راپور خپور کړو د ABC نیوز څخه، چې هماغه کال کې د استرالیا فدرالي پولیسو په هماغه تلویزیون باندې حمله وکړه تر څو دا رپورټ مخه ونیسي چې نشر نشي، چې هغه کې یو دانه د بریتانیا نوم راغلی او په فهرست کې ټاپ لیست کې هټ لیست کې د بریتانیا دغه مو هغه راپورتاژ لیکي. دا د هغه راپورتاژ د وینا دی. هغوی وایي چې دوی بریتانیا یو ټیم درلودلو چې هغوی د کل ټیم ورته ویلی، او هغوی یو ټارګیټ درلودلو چې هغوی به خلک د خوند لپاره، د ذوق لپاره، د شوق لپاره یا ټارګیټ لپاره دوی به انګلیسي اصطلاح ورته استعمالوي چې د فرسټ کیل. د فرسټ کیل ته به دوی چې هر څوک مخامخ شو، چې هر څوک ورته برابر شو، ولو چې ښځه به، ماشومه به، سپین ږیری به، بزګر به، تجار به، چې هر څوک به، دوی به د خپل اولي فرسټ کیل هدف پې پوره کولو. فرسټ کیل مطلب دا ده چې اول دفعه څوک چې وژني، څوک چې وژل کېږي، لکه هر فیلډ کې، لکه څوک چې راپورتاژ ته راځي اولین دغه ځان ته افتخار ګڼي چې اول دفعه ما راپور خپور کړو، ما راپور خپور کړی دی.
دوی به ځان پر دا ټارګټ ټاکلو چې ما اول ولو نفر چې دا مقابل وژلی لوری هر څوک ولو چې ښځه وه سیاسره او ګناهګار دا زما رپورټ نه ده زموږ خبر نه ده خبرې. دا د ای بي سی نیوز خپرونه رپورټ ده چې هغوی دا خپور کړو چې برتانیا په افغانستان کې داسې یو رسم رواج مخ ته بیایي دا صرف د برتانیا په لحاظ نه دې کې امریکا مه برتانیا مه کاناډا مه ولو دغه 48 د ناټو د بیرغ لاندې چې ټول راغلي وو ټول دغه جرمونه وکړل هغه وخت کې هم خلکو اوازونه اوچتول چې خلکو په افغانستان کې په ځینې ولایتونو کې آخري حد ته ظلم رسېدلی دی مخکې تا خبر کې یادونه وکړله خپرونه مخکې چې اوس په یوکرین کې هم جنګ دی یوکرین خلکو ولې اواز ټول دنیا اوري زمونږ دلته خپل غږ خپلو میډیا نه اورېدلو هغه وخت کې زمونږ په هلمند قندار خوست پکتیا کې بمبارۍ کېدلې د جمعې په شپه به زموږ ستر افغان شروع ضعف چیرې و آیا هغه کسانو نه غوښتل چې دا افشا کې وسه نه رسېدل او که رښتیا هم د دغو جنایتکارانو سره په هغوی هم لاس درلوده چا لاس ورسره بخښنه غواړم تیر نظام زه درته تیر نظام چې نظام ورسره لاس نه درلودلی ساحل صاحب د چا جرأت نه کېدل ته یو افغان ووژل شي یو امریکایي جنرال نه په بي بي سي نیوز کې یو خپرونه کې یو سوال وشلو چې تاسو ته د هراق جنګ هغه وخت کې هراق او افغانستان موازي روانو جنګونه سره روانو تاسو ته کوم یو جنګ ډېر قیمته تمام شو هغه ورته موږ ته د هراق جنګ ډېر تمام شولو هغه افغانستان څنګه افغانستان کې هم تاسو کمانډو لري پولیسان لري مصارف لري هغه ورته موږ ته افغانان خپل راضي وي موږ ته خپل راضي تربور راته ښیي د دښمن کور راته ښیي په 100 په 50 په 70 په ویار په ډالر باندې وي خټترین دغه دښمن موږ ته ښیي بله پاس دغه عرصه کې دغه راز پټولو لپاره دغه اواز دب کولو لپاره زموږ میډیا هم ګډ رول درلودلو کوم تلویزیون کې تر اوسه پورې په هغه 20 کالونو کې کوم رپورټ په جوړ کړی چې یار دغه افغانستان کې دغه ولایتونه پراته دي چې هلته خلک له سړیو خلاص کړل هلته خلک له خادیو خلاص کړل هلته خلک سر نشي پورته کول هلته خلک غږ نشي پورته کولی سړک نه جوړېدلو کور نه جوړېدلو خوند لپاره خلک وژل مزې لپاره خلک وژل هغه اوس خپل اقرار کوي داسې نه چې هغه وخت کې مونږ ویلې خلکو ویلې چې هلته خلک وژل کېږي خوند لپاره وژل کېږي بې ګناه وژل کېږي په خلکو کور باندې چاپې ولیدل کېږي خلک خاموشه وو چې شو زمونږ میډیا سندرغاړو کې مصروف وو د اخترونو شپې هم په سندرغاړو باندې وي نور په سندرغاړو باندې وي او پاتې شول تیر حکومت تیر نظام چې تیر حکومت تیر چارواکو تیر وزیرانو تیر رئیسانو چې لاس ورسره نه درلودلی هېڅ امکان نه لري چې یو نفر زازو صاحب د جنګي جنایتونو نړیواله محکمه مخکې ما یادونه وکړه اوس په دغسې یو حالت کې چې داسې راپورونه هم ورکول کېږي لومړی ځل هم نه ده د دوی مسؤلیت او دنده څه ده دوی باید څه کارونه ترسره کړي نړیواله محکمه په ثبوت باندې کار کوي هلته ثبوت نشریدلو نه ثبوت چا موندلو نه ثبوت چا جوړولو نه ثبوت به څه رقم خپور شو چې هغه خپرونه کې هغه ځای کې چې موږ عملیات کړي دي پلانکې په نوم باندې غټ مجرمین موږ وژل در حال کې به چې هغه موږ تاسو په فیسبوکونو خبرونه کول چې ورته مجرمین نه دي هغه یتیمان دي کونډې دي بورې دي بزګران دي غریبان دي هغه وژل شول نړیوالو ته محکمې ته داسې خبر رپورټ ورکول کېدلو چې نه پلان کې خو دغه راپور هم چې جوړ کړی افغانانو نه ده جوړ کړی زازی صاحب دغه راپور هم یو بهرنی بنسټ ته چې هغه په ریسرچ کړی ده بالاخره دې نتیجې ته رسېدلی دي دا خو باید ومني که نه نه دا خو مني خو د ریپورټ ته زمینه چا برابروله د ریپورټ ناقصول ثابتول تضمینول د چا کار د ماغه افغانانو کار د ماغه وخت د مسؤلینو کار و چې غږ پورته کړو چې نو وروره راشه ریپورټور صاحب بي بي سي صاحب الجزیره صاحب راشه ما سره لاشه ماغه ولایت کې شته مجرمین وژلي دي آیا د کور تور د مجرمینو آیا دا القاعده وو آیا دا طالبانو که وژلي دي خو راشه افرین درکړو چې تا زموږ سره خدمت کړی کار دې کړی دغه وخت مسؤلین په خبره وینا باندې که نه دې کړی راشه حساب ما سره وکړه اوسه پورې کوم وزیر لخوا شوي دي خود شوي دي چې خپور بم شولو چې پلان کې کلي کې ولسوالۍ کې نښتۍ کې د امریکایانو لخوا د کوم دولت لخوا نه خلک وژل شول شهیدانو ته جنتونه غواړو زخمیانو ته صحت غواړو او باقي د لا په خیرو کې کمیسیون ورته جوړ کمیسیون د خبر تثبیت کوم کمیسیون سره ته ورسېدلو کوم کمیسیون تثبیت کړ چې دی کې پلان کې مجاهد وژل پلان کې طالب وژل شو پلان کې مخالف وژل شو هغه وخت حکومت سره تربط تثبیت شوی ده نه تثبیت شوی خو اخر کې هم تثبیت شو لا د حکومت له خوا نه رئیس جمهور له خوا نه وزیرانو خوا له درې خبرې وي شهیدانو ته جنت غواړو زخمیانو ته صحت غواړو او دې لپاره به کمیسیون جوړ دا کمیسیون به باقي دا وڅېړه کوم کمیسیون تر اوسه پورې ورسېدلو کوم دغه رپورټ هم خارجي خپور کړه دا رپورټ هم کوم افغانین د جوړ کړ چې کوم وزیر زموږ دا شاهکاري کړي رئیس شاهکاري کړي یا د واغه وخت شاهکاري کړي نه دا رپورټ هم استرالیا سره برسېره کوي نه دلته خارجيان ظلم کوي ستم کوي خلک وژني د خوند لپاره وژني نه هلته څوک مجرمین وژل کېږي نه هلته مخالفین وژل کېږي هلته بزګران وژل کېږي هلته په ودونو باندې زموږ په ودونو باندې بمباري وشوله ولې وشوله
تر اوسه پورې ماته کوم وزیر وي کوم رئیس وي دغه وخت چې ویل چې موږ دغه رپورټ خپور کړی دی دغه باندې موږ سروې کړی الجزیره هم راغوتې بي سي نړیوال ته موږ محکمې ته دا رپورټ ورکړی نه خو بیا هم هغه افریقایان هغه امریکایان هغه اسټرالیا هغه رپورټ درته خپور کړو چې نه دا پلانکې چې کوي ستم کوي ظلم کوي هغه وخت خلکو هم دغه لار ورکوله لار ورته جوړوله زمینه ورته برابروله چې دغه خلکو ورسره خوښه نه وي ولو که د یو کور ته چا ټک وهل شوی وای ټک ورته وهلی شلو نه خو ولسوال والي کلي ګزار هر څوک درلودل د پلانکي په نوم د سمانکي په نوم باندې کور باندې د شپې باندې به څه رقم چاپې ولیدلې راځه موږ تاسو راشو هلمند دغه نور ولسوالۍ خوست پکتیکا لوګر شپې به چا کور کې لاټین نو چالانولی چې لاټین به چالان شو پاس بیډرون پرې راغو مکمل به ورکاته شول وی بیشتر ځان سره به یې ویوړل زموږ ادیرې هم دغه ډکې شولې ځوانان هم تر اوسه پورې ورکې دي بله په همدغه حساب باندې ډېره زیاته مننه زازا صاحب صادق یار صاحب تاسو ته راګرځم په داسې یو حالت کې چې اوس ورته راپورونه خپرېږي جنګي جنایتونه ترسره شوي دي په داسې یو حالت کې په خپله د اسلامي امارت موقف باید څه وي دوی باید څه وکړي لکه مختار صاحب وویلی چې اوس دوی باید یو هیئت جوړ کړي غږ پورته کړي د دغه جنایتونو پر خلاف ستاسو له نظره باید څه وکړي په اسلامي امارت بسم الله الرحمن الرحیم په سر کې تاسو ته ستاسې تخنیکي همکارانو ته او درنو میلمنو مختار صاحب او زازي صاحب ته او ستاسو قدرمن لیدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم د امریکایانو او د خارجیانو د راتلو سره د ابتدا نه تر وتلو پورې چې کوم جنایات شوي دي او لا اوس هم روان دي دا موږ او تاسې او افغان ولس او ټول نړیوال یې لکه څنګه چې درنو ملګرو اشاره ورته وکړله د اسلامي امارت دپاره اوس بهترینه موقع ده چې یو کمیسون او هغه ډېر پیاوړی کمیسون جوړ کړي او د افغانستان هر نقطه کې چې دوی کوم جنایات کړي دي حتی داسې نقطې دي چې تر اوسه پورې هلته زموږ خبرنګاران هم نه دي ورغلي که موږ او تاسې فکر وکړو په کولارګو د زرمټ کې یعنی بسته کورنۍ دوی د منځه وړي او هغه خلک یې وړي چې هغه فقیر او بیچاره خلک وو چې هغوی حتی د کاروبار دپاره یو وسیله یو شی نه لره مګر د هغوی بسته کورنۍ د منځه تلي حتی داسې یو کور دی چې په هغې کې یوه زړه سپین سرې سیاسر هغه هم زخمي او د زخمیتوب د حالت نه چې کله راځي په کور کې هېڅوک نشته او په هماغه کور کې ژوند تېروي او 4 کاله بعد هغه هم بیا وفات کیږي او همدغسې په هلمند کې د دوستانو ورته اشاره وکړله نو اسلامي امارت باید په دې مورد باندې یو قوي کمیسون جوړ کړي قوي تحقیقاتي بې پرې کمیسون او دغه ټول جنایات چې په هغه کوم ځایو کې شوي حتی په هغې باندې تاریخي څلي باید جوړ کړي تر څو او په هغې باندې د ټولو شهیدانو چې هغه امې سن امې سال او امې دغه دا ټول باید ذکر شي تر څو زموږ آینده نسلونو ته دا تاریخ پاتې شي چې نړیوالو دلته څومره جنایت کړي دي د افغانانو په مقابل کې حتی موږ دا حالت دا خو چې د شپې چاپې غورځولي دي یا د ورځې ودونه بمبار کړي دي یا یې هر څه کړي موږ او تاسې په رڼا ورځ باندې لیدل 2 ټانکه د امریکایانو یا د ناتو به مخکې روانو په سلهاو موټر به دوی ته نږدې نه شو ورتللی هغه به د قندار نه راتلل هغه به د هرات نه راتلل مریضان سیاسري ماشومان به پکې وو هغو به چغېدل مګر دوی به هغه فرعوني صفات هغه متکبرانه ظلمونه به کول کې موټر به نږدې شو په روانه لار کې به موټر وویشت سیاسر او ماشومان به پکې شهیدان شو د هغې پوښتنه چا وکړله حتی افغانانو د دې حق نه لره چې د مظاهرې حق یې نه لره په کومو ځایو چې دا جنایتونه شوي دي افغانانو هلته د مظاهرې حق نه لره هغه کوم څوک چې په چوکیو باندې ناست وو هغوی به د دوی د جنایاتو د پټولو دپاره خپل ځانونه خپل وجدانونه او ضمیرونه به د پښو لاندې کول غلط راپور به ورکوو کوم ځایګینې کې د دوی سره ټوله تکنالوژي د دنیا چې دوی پرمختللي تکنالوژي لري هغه ټوله د دوی سره په اختیار کې و دوی کوم سند وړاندې کړ چې موږ دا خلک دغه ځایګینې کې دا جنایت وکړو او موږ په دې نوم باندې څوک ووژل هیڅ دغه کوم حرکات چې د دوی وو لکه مخکې چې مختار صاحب ورته اشاره وکړله تاسې باور وکړئ چې په امریکا او په دې لندن او په نور استرالیا کې د میاشتې د 140 نه تر 150 نفر هغه څوک چې د دوی په عراق افغانستان او سوریه کې وظیفه اجرا کړي ځان وژنه کوي موږ او تاسې د یو بریتانوي ورځپاڼې سره یو خپله یو امریکایي د ډرون د حملو مسؤل هغه خپله دا خپل ګزارش شریک کړ چې زه څه رقم راغلم او ما چې کله اولینه حمله وکړله
ما ته دا شک ولوېده چې ما دغه وویشته د ډرون حمله کې ما ماشوم وویشته. کله چې مې د خپل مسؤل نه پوښتنه وکړله هغه ته تهدید کړم او بالاخره 4 کالو پورې چې به ما پوښتنه کوله دوی تهدیدولم نو زما حتی اعصاب د لاسه ورکړله تر څو به چې ما نیشه ونه کړه ما ته خوب نه راته. نو بالاخره چې ما تقاضا وکړه چې زه نور دا کار نه کوم ما ته وایي دوی لیست راکړه چې تا 140 نفر تر اوسه وژلي دي او زه د اوس خپل وجدان په محکمه کې زه دغه عمل هم خپل تطبیق کوم او نورو ته هم دا توصیه کوم چې باید د دې دغه سره په دې نظام کې باید کار ونه کړي، یعنې په دې نظامي دې اصولو ته لاړ نه شي. دا خو هغه جنایتونه دي. اوس افغانانو دپاره یوازینۍ خبره همدا پکار ده چې خپل ټول اسناد اوس مستند کړي. موږ چې ځان مستند کړو که بیا دوی چېرته وایي چې نړیواله محکمه ده یا نور دي او راځي نو هغوی خو زموږ نه ښه خبر هم دي، خو که چېرته زموږ اسناد مستند او مدلل شي موږ یې کولی شو وړاندې کړو هغوی ته یې ورکړو او اوس زموږ دپاره بهترینه موقع ده. یعنې په خپله دغه د جنگي جنایتونو نړیواله محکمه هم چې د په هر څه باندې خبره ده چې دلته دغه جنگي جنایتونه ترسره کړي ولې بیا هم ثبوت غواړي؟ کاملا خبره ده. دا خو د دوی اوس زورور دي. دوی چې اوس هره کومه خبره کوي په کوم جنایت باندې خبر نه دي. راتلل د دوی افغانستان ته دا په کومو اصولو په کومو قوانینو باندې برابر وو، بیرته وتل دا په کومو اصولو باندې وو. لکه مخکې چې زازي صاحب ورته اشاره وکړله مونږ داخلي لاسپوڅو د دوی دپاره دغه جوړول د دوی په جنایتونو خاورې اچول دي هغوی ورسره شریک وو. حتی چا د دې غږ نشو پورته کولی. په میاشتې اوس ما مخکې د کلارګو نوم تاته واخیسته، باور وکړه چې 1 میاشت پورې د کلارګو د خلکو هغه راپور چا نه دی پخش کړی نه دی ویلی. هلته به راپور ورکوو چې دغونه القاعده دغونه طالبان په فلاني ځایګینې کې د شپني عملیاتو کې د منځه لاړل. هلته څوک لاړل؟ هلته کوم خبرنګار لاړل؟ هلته کومه میډیا لاړل؟ هغه خو لرې پرتې سیمې دي. تا ته د افغانستان جغرافیوي موقعیت معلوم دی چې ټول هغه ځایونه دي کلي او بانډې دي چې روزګان کې وګوره واده یې بمبارد کړه، همدغسې په فراه کې کوم جنایت یې ونه کړه. په کونړ کې یو کور بمبار کړه چې خپله هغه حامد کرزي هغه جریان په خپله خوله باندې وي او چې یوه ماشومه پاتې شوې وه هغه هم ټوک ټوک او ویوړه امریکا ته بسته کورونه یې تللي وو. لکه مخکې چې زازي صاحب ورته اشاره وکړه د یو سړي به د یو چا سره په پوله باندې یو نزاع وه یا بیا په یو شخصي ملکیت ورسره نزاع وه د هغې راپور به د القاعده ورکوه هغه به پې د منځه وړه بسته بسته کورنۍ د منځه لاړل دي. ډېره زیاته مننه صادق یار صاحب. مختار صاحب یو خو په خپله بریټانیا ده او نور هیوادونه دي، یو په خپله امریکا او د ناټو غړي هیوادونه دي چې هغوی هم ډېر جنګي جنایتونه ترسره کړي دي او ټول نه برلاس چې درلوده امریکا وه. اوس ستاسې له نظره آیا د داسې یو هیواد سره چې باوجود د دې سره له دې چې دلته دونه جنګي جنایتونه ترسره کړي او لا هم په همدې لټه کې ده تعامل ته یا جوړجاړي ته رسېدل به شونې وي ستاسې له نظره؟ تعامل او تفاهم افغانانو ته ضرورت دی. ضرورت لرو افغانان چې باید د ایالات متحده امریکا سره په یو تفاهم او په یو انعطاف لاره غوره. وجه دا ده چې د افغانستان ملت باید د سیاسي، اقتصادي او نړیوال انزوا نه واوسي. له بل اړخه امارت اسلامي افغانستان ته اړین او ضروري دا دی چې په یو متوازن، بیطرف او بیپرې سیاست منتج شي. د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې حکم دا دی چې افغانان باید د ایالات متحده امریکا سره ښه روابط ولري. د چینایانو او د روسانو سره هم د یو ناپېیلي بهرنی سیاست په نتیجه کې کولی شو چې افغانستان وژغورو. تر ټولو د مخه دلته متوجه شو چې یو جنایت دی او بیا هم تجاوز. د امریکا جنایت د افغانستان ملت غندلی او د افغانستان ملت او نړۍ هم تر یو حده پیکو دی. غوره لاره دا دی چې امارت اسلامي افغانستان د پر داسې یو تاریخي سند باندې کار وکړي چې هغه تاریخي سند د حد اقل ملل متحد ته یا نړیوالو هغه محاکمو ته وړاندې کړي کوم چې امریکا او ناتو او نور ملکونو په افغانستان باندې وکړ. دا 2-3 ګټې امارت اسلامي افغانستان ته لري. دوی د قدرت پر ګدۍ ناست دی. کله چې دوی دغسې راپور جوړ کړي د دوی حقانیت نور هم قوي کیږي او د خپل ملت مظلومیت غږ اوریدل
او بیا یې په نړیوال کچه دغه غږ بدرګه کول د یو مشروع نظام یعنی د یو مسؤول نظام دنده وي. په مثال توګه تاسو ته وایم چې موضوع نه موږ خارج نشو. بله پاکستان کې د افغانستان اتباع نیول کېږي او لاسونه یې پرې تړلي، بیا یې موبایلونه ورنیسي، بیا یې په بسونو کې اچوي، بیا په جیلونو کې وړي، بیا یې تهدیدوي، بیا یې تحقیروي، بیا یې توهینوي. د یو مسؤول دولت مسؤلیت دا دی چې د پاکستان پر حکومت باندې اعتراض وکړي، سفیر یې اظهار کړي او ویې غواړي او ورته ووایي چې دا د ټولو نړیوالو قوانینو او د ګاونډیتوب د قوانینو پر خلاف دی. دا د وزارت خارجه مسؤلیت او دنده دی. مګر دغه کار ونه شو. که چیرې دغه کار نه کیږي نو ملت وایي چې ولې امارت اسلامي افغانستان د سفیر نه غوښتل او ولې دا موضوع مطرح نه کړ. د مثال په توګه تاسو ته وایم چې ملتونه او د نظامونو په منځ کې هغه وخت واټن له منځه ځي کله چې نظام د هغه ملت غږ واوري. جنګي جنایتونه په افغانستان کې د ملت د افغانستان د ملت غږ دی چې باید دغه غږ بدرګه شي، راپور جوړ شي او توهین بشي او توحید دي شي او په دغه نتیجه کې دغه راپور په نړیوال کچه معرفي شي. موږ هم د افغانستان اسلامي امارت سره په دې هکله همکاري کوو. زه خپله د افغانستان په ټولو ولایاتو باندې راپورونه لرم. په بلابلو کې چې کوم فاسفورس دوی استعمال کړل هلته هغه ماده داسې و چې کله انسانان تاسو وژنئ هغه انسان وجود مکمل اور اخلي، ټوټې یې پاتې کېږي، سرډوکې یې پاتې کېږي. هغه مواد چې د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف ده بنده، هغه هم په افغانستان کې د امریکا او د ناتو له طرفه استعمال شو. اوس من حیث د چې یو تاریخي سند پاتې شي، د افغانستان ملت دغه سند حد اقل نړیوالو ته وشي. بل د امریکا بوش په عراق کې 100 لکه انسانان ووژل. آیا بوش څوک محکمه کولی شي؟ قطعا نه. آیا ټوني بلیر په عراق باندې مداخلت وکړ، هلته انسانان ووژل؟ په عراق کې اتم بم حضور درلود، وجود درلود، چې نه درلود؟ په افغانستان باندې د اسامه ابن لادن په بهانه باندې حمله وکړ چې دغه حمله او تجاوز او اشغال بار بار باید تکرار شي او د خپل ملت ته ویل شي دا د امریکا یرغل پر افغانستان باندې د ټولو نړیوالو انساني او بشري قوانینو پر خلاف. بناء آینده نسلونه دی باید په دې پوه شي چې ستاسو ملت مظلوم و، ستاسو ملت د تجاوز لاندې و، مګر ستاسو بچیان او ستاسو زمن د خپل حیثیت، شرف او وقار نه په نړیوال کچه دفاع وکړ او د خپل ځمکنۍ جغرافیې نه دفاع وکړ. اجازه راکړئ یو موضوع دلته نور هم باید ویلی شي. اسلامي نظام د افغانستان د ملت لپاره سره کرښه دی. افغانان ورسره معامله نه کوي. امارت هم نشي کولی چې اسلامي نظام نه تیر شي. هغه خلک چې د ټول شموله نظام په پلمه غواړي افغانستان یو بل بحران ته ویسي، متوجه دي وي چې هغه خلک لوټماران دي، انسانان یې وژلي، بشري جنایت یې کړی. دلته د خارجیانو سره، د اجانبو سره، د ښکېلاګرو سره خپل لاسونه یو ځای ورکړی. د افغانستان ملت به هیڅکله هغه خلک په افغانستان کې ونه مني کوم چې د خپل خاورې د خرڅولو لپاره د روسانو ته هم لاس ورکړل او د امریکایانو پښو ته هم خپل سلاح کېښود. که موږ کله د یو ملي اجماع خبره کوو، د ملي اجماع طرح او بنسټګر باید افغانان وي، د افغانستان اسلامي امارت به وي. یعنی افغانستان ضرورت او اړین دا دی افغانانو ته چې نور پس له دنه د نورو د پروژو یا د ستراتیژیکو موخو برخه ونه اوسیږو. افغانانو ته ضرورت دا دی چې په خپله مالک، صاحب او طراح د یو افغاني ستراتیژي واوسیږي. ټول جنایتونه د یو افغاني او ملي ستراتیژي په نتیجه کې دی ولیکي او حد اقل د تاریخ حافظې ته دی وسپاري. موږ په دې مطمئن یو چې د افغانستان غږ به ورو ورو په نړۍ کې د نور ملکونه انسانان به هم اوري او زموږ جهاد او مقاومت چې د ښکېلاک او یرغلګرو پر ضد وو، انشاءالله په تاریخ کې به په زرینو ټکو
لیکل کیږي. ډېره زیاته مننه مختار صاحب. زازی صاحب په تیر کې هم ورته جنایتونه ترسره کېدل تیر نظام کې. موږ شاهدان یو د افغانستان په ډېری ولایتونو کې په کورونو باندې بمونه غورځول کېدل، لکه تاسو هم ورته اشاره درلودله. ستاسې له نظره ولې پټ ساتل کېدل؟ ولې په هغه وخت کې په دې باندې یو ریسرچ نه کېده، څېړنه پرې نه کېدله چې دغه جنایتونه ترسره کېدل؟ مننه ساحل صاحب. دا جګ جګ بلډینګونه، دا غټې غټې سرمایې، دغه لینک کروزر او لکسس، دغه تجارت نه پیدا کېدل چې دوی تجارتونه کول، واردات کول، صادرات کول. خو تا زما کور ته ښودلو، ما ستا کور ته ښودلو، تا په ما پرده اچوله، ما په تا پرده اچوله. صرف امنیت، سکونیت او هغه د ژوند ټول اسباب، ځینې اسباب صرف کابل دغه د درو اوزو کې برابر سره سمبال و. او نړیوال ته هم دا ښودل کېدل چې افغانستان امن دی، سوکالي ده، خوشحالي ده، او صرف دلته چې کوم بودي ده د ښځو حقوق پاتې دي خلاص. او هغه ورته نه ښودل کېدل چې هلته بشریت، انسانیت په خطر کې ده، هلته قومونه له منځه ځي، هلته څوک خوشحالي نشي کولی. خوشحالي پسې خو بلا ورپسې هلته څوک مړي څوک نشي ښولی. په مړو څو دفعې زموږ جنازو باندې بمباري وشوه، ډرون پرې راغلو، مکمل جنازې یو نفر ښخولو، مکمل 500 نفر نور سره ښخ شول. همدا شینوارو کې، هلمند کې، لوګر کې په سلهاوو دفعې داسې کارونه وشول. چا غږ پورته کړو؟ نه. غږ پورته کېدلو، سفارت ته به ورغلل چې پلانکیه دغه دا کار شوی دی، دا به څنګه کېږي. هغه به شاوتلي او بیګ به ورکړو، دا بیګ درسره واخله، دا په مخه دې ښه. دویم دفعه بل چا دا غږ پورته کولی شو نه. خو هر چا ته به یو بیګ ورکړل شو، پیسې ورکړل شي. طبعا فطرت هم داسې وي، عقل سالم هم داسې وي چې کله ته په دولت کې یې، په نظام کې یې، په حکومت کې یې، ته له جرمونو نه خبرېږي. میلیونو اخوا نفر خبرېږي، اروپا، امریکا، استرالیا خبرېږي، در باندې رپورټ جوړوي. ته په خپل افغانستان کې 4 کیلومتره کې، 15 کیلومتره کې، 10 کیلومتره کې اخوا نه خبرېږي. نه پې خبرېدل که سترګې پې پټول؟ خبرېدل مطلب دا چې خبرېدل، سترګې پې پټېدلې. که اوس چې موږ نه خبرېدلو، ثبوتونه نه وو، خلکو څه نه ویلې، خو دا خو ناممکنه خبره ده. چا خلک پې خبرېږي، ته نه پې خبرېږي. هغه خلک پې خبرېدل، ته نه پې خبرېږي. هغوی پې راپور جوړول، تا پې راپور نه جوړول. چا اواز پورته کړو؟ یو هم اواز پورته نه کړلو. حتی موږ عام ولس هم یو بل ته لاس ور نه کړلو. چارواکي، زورواکي، حکومت دران خو پرېږده، خپل ځای باندې خپل موږ خپل منځ کې عام ولس هم یو بل ته لاس ور نه کړو چې یار په تا ظلم دی، ستا ظلم کې څومره سره ولاړ یم. غازي صاحب فکر نه کوئ چې په دې کې ډېره ونډه چې درلودله هغه پخواني چارواکي چې هغه په د دغو کړیو سره لاس درلوده، زمینه سازي ورته کوله، چې هغوی هم د دوی نه کم نه دي، هغوی هم مجرم دي او باید هغوی هم محکمه شي. په دغه برخه کې باید څه وشي؟ ساحل صاحب ډېر خبر ته د اشاره وکړه. دا خبره زما زړه کې خو ذهن کې کوم ځای کې رانه ورک او پسې ګرځېدلم. جرم دلته هغه فردي نفر استرالیا چې راغلی هغه نه ده کړی، برېټانیا چې راغلی ده هغه نه ده کړی. نفر چې و هغه ته یو بل چا امر کړ، استرالیا نه، دلته یو بل چا زمینه ورته برابر کړ چې زموږ او تاسو چارواکي او زورواکي او څوک چې وو، بیا هغه هم مسلسل ورسره زموږ وزیر، زموږ رئیس ورسره کلي ولس ته د تلډرون کې ورسره نه ناست ورسره کړي دي. هغه هم یو بل چا ته وظیفه ورکړې ده، یا وکیل ګذر ته ورکړې، یا والي ته ورکړې ده، یا خدمتګار ته ورکړې، یا ولسوال ته ورکړې. زموږ او تاسې ما مخ درته ویل چې موږ ناست یو، ستاسې مرضي باندې ناست یو، څوک د دروازو کې هم نه راپرېږدي داخل د استودیو ته. زموږ افغانستان ته هم څوک راتلل، خلک یې وژل، جرمونه یې کول، پټېدل. تابان خبره ده چې خپله ولس ورسره لاس و. ممکن درو درکو چې خپل امریکایي جنرال داسې وایي چې موږ سره خپل افغانانو کومک کولو، موږ ته خپل افغانانو یو بل کور نه ښودل چې دا کافر دی او دا مشرک دی او دا غل دی او دا دس دی. موږ به شپې رغلو، موږ به بمباري کوله. او هرات کې ځکه موږ ډېر لوړ مصرف وکړلو چې هلته د یو مخالف پیدا کولو لپاره زرهاو مصارف موږ کول. څوک اماده دې ته نه و چې موږ ته زموږ د مخالفینو کور وښیي. دلته په خوشحالۍ باندې ورته ښودل کېدل، دلته خوشحالۍ باندې کومک ورسره کېدلو، ځکه چې و چې دلته دولت ورسره خوښاوه، حکومت ورسره خوښاوه. د اواخرو کې حامد کرزي په چیغو خلکو ته نه ویل زه امریکا سره تړون نه امضا کوم. زمونږ مشران، دغوی مشر، دغوی د هماغه ګوند مشر چې حامد کرزي پکې چا خبره چې پاڅېدلی او ورغورځېدلی، جمهوریت ته رسېدلی و، همغه سره خلاف نه شو. په څه باندې حامد کرزي په دې خبره تصدیلی و چې امریکا دلته خدمت نه کوي، ظلم کوي، ستم کوي، خلک یې وژل، په میلیونو نفر دلته تلف کېږي. خلک ورسره خپل رهبر چې زه مهاجرت کوم، امریکا در نه ځم مهاجرت کوم، تا دا امضا نه کړلو. خو هغه پوه شول، اخر کې ته ریپورټونه ورسېدل، خپل ضمیر ته چا خبره چې خجالت شولو چې نه دلته نور بس دی، نور بس دی. خو بیا هم د ځینو اشخاصو سترګې پټې وې چې ادامه یې ورکړله، فلم ته ادامه ورکړه تر پرون بل ورځې پورې موږ باندې ظلم کېدل، ستم کېدل، نه هم آواز اورېدل. او بل ته یو خبره مخکې مختار صاحب پوښتنه وکړه، محکمه
محکمه ده که شریعت ده دا ظاهر ته ګوري. امریکا که اول کې دلته راغلی وه ظاهرا نړیوال ته ښودل چې موږ نړیوالو د استحکام لپاره د نړیوالو د خطوب لپاره موږ افغانستان ته ځو. ثبوتونه ټول کړل، ورقې ټولې کړل، شواهد راوستل، ټول راوستل، تا سره مخالفین دي در باندې راغلل. خو اوس ته هم داسې ثابت جوړ کړه، ثبوت جوړ کړه، فلمونه جوړ کړه، ویډیو جوړې کړه، څوک دلته وژل شوي دغوی ثبوتونه ټول کړه، اوس محکمې ته وړاندې کړه. امریکا فکر نه، ذهن نه، علم نه، پوهې نه مخکې در سره ځي. هغه ډز در باندې نه کوي مخامخ باندې، اول هغه ثبوت در باندې جوړي، فلم در باندې جوړي، قلم در باندې ږدي، بیا هغه نه وروسته مکه نړیوال ته وایي ګوره زه ملامته نه یم، په دغه اساس باندې دغه ملکیت باندې حمله کوم. افغانستان د امریکا د اوس دغه سل لکه دا اوس هم چې ویلي دي چې موږ د افغانستان نه ووتلو د دوحې د تړون په اساس باندې، خو بیا هم زموږ هغه بریدونه چې دي د ټیرورستانو په وړاندې هغه دوام لري. که دوام که سبا ته بیا که زما په کور، ستا په کور، د بل پلانکي په کور، په واده باندې، په ناوې باندې، په مړي په جنازه باندې بیا حمله وکړه، بیا به ورته وایي چې ما خو مخکې نه مخکې درته ویلي وو چې دلته اوس هم ټیرورستان شتون لري. بله. او هغه ماویشتل پکې، بیا به یو نفر را پیدا کړي، یو نفر به درته راوړي، هغه واده کې درته واچوي، به دغه نفر ما وژلو، مکمل خیر ده که 10 نفره پسې مړه شول، دا یو نفر به پکې پاتې. خبر شه ده زموږ ټول کار عام ولس کې ده. مونږ که چېرته دغه یو نفر دغه ټول تاریخ د 100 کلونو دغه شي، دغه لار ته موږ خفه نه، مار ته موږ خفه نه چې مار لاړو، تېر شولو. دغه 100 کالو کې موږ تجربو نه عقل نه اخلو. یو مقوله د انګلیسي کې وایي کمعقل ترین به تجربې ټولوي، تجربو نه به کار نه اخلي. 100 کالو کې موږ تقریبا دا څوم زبرځواک د واخیستلو، خو موږ هم دغه لار نه بندو چې بیرته د زبرځواک بیرته رانشي، دا فرعونت بیرته رانشي. موږ هم لارې وځو کې ورته پرېږدو، یو ځای ورته پرېږدو، یو سوری ورته پرېږدو، یو دلیل ورته پرېږدو. راځي دا پیره دا شته نظام، شته حاکم حکومت داسې یو نظام جوړ کړي چې بیرته د دغه مار راګرځېدلو ته لارې بند نشي، لارې بند شي، مکمل سړي ورپسې بند کړي چې نور ستا راتګ ته، ستا بیغ ته. موږ دلته نه غیر نظام، نه دلته زورواکی شته، نه چارواکی شته، نه چا خبره چې کوم قاتل شته. موږ خپل ټول سره دولت یو، عام ولس یو، عام ولس بیرته خپل لاس ته ورکړو، ټول اتحاد اتفاق سره وکړو، مار لاره بندېږي. کني ساحل صاحب دا مار به تر څو پورې چې افغانستان د کورې زمین په سر باندې، تر څو پورې کورې زمین د ځمکې سر باندې، د افغانستان د کورې زمین په سر باندې نن امریکا لاړه، ساو بل حکومت راځي، که بل ساو بل لاړه، تر څو چې موږ دغه لاره پسې بندې نه کړو، تر څو چې موږ خپل منځ کې متحد نه شو، تر څو چې موږ خپل منځ کې اتفاق ونه کړو، اتحاد ونه کړو، لاس یو بل ته لاس ورنه کړو، همپذیري ونه کړو، تاجک، پښتون، هزاره، ازبک، امباق، پشی ټول یو بل ته لاس ورنه کړو، دا مار به بیا راګرځي. دا مار که 10 کالې، که 20 کال وروسته، که 50 کال وروسته تا کې به ضعف پیدا کوي، یو نقطه به درته پیدا کوي، پالیسي به درته جوړي، سیاست به درته جوړي، بیا به در باندې راګرځو. هوښیارتوب دی کېدای چې مار مخه ونیسو، زور ډېره زیاته مننه زازی صاحب. صادق یار صاحب په خپله زازي صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې، اشاره یې هم ورته لرله په خپلو خبرو کې، دا چې اوس دغسې یو مار شته، د دې د مخنیوي لپاره باید څه وشي، او بالاخره ستاسې له نظره د دې وخت نه ده رارسېدلی چې په خپله د افغانانو سره راټول شي. پخوا چې کومې بدبختۍ، کومې ناخوالې وې، هغلته ځینې مفسدې کړۍ وې چې مستقیم او غیر مستقیمې له نړیوالو سره لاس یو کړی او دلته زمینه برابرېدله، جنایتونو ته زمینه برابرېدله، او بالاخره دغسې وحشتناکه جنایتونه ترسره کېدل. اوس ستاسې له نظر د دې وخت نه ده رارسېدلی چې په خپله دا ملت راپاڅېږي، دلته یو حاکم نظام ده، د ده تر شا ودرېږي، او بالاخره خپل غږ نړیوالو ته ورسوي، جهان ته ورسوي چې دلته له موږ سره نارواوې شوي دي او لا هم نارواوې کېږي، قیودات یې وضع کړي دي، زموږ پیسې هلته نیولې دي، په بېلابېلو پلمو باندې د رسمیت پېژندلو موضوع دوی غځوي. ستاسې له نظره اوس د دې وخت نه ده رارسېدلی؟ اصلا ساحل صاحب یو څه ناڅه د ملت نام زه ګیلهمند یم، دا زما شخصي نظر دی. موږ او تاسې که د تېر 43 کلن تاریخ ته نظراندازي وکړو، موږ باندې چې کله د روسانو اشغال په دې وطن کې راغی، زموږ ته د خپل د ورور د وژلو دپاره کوپون او یو مددماش حواله که، خپل ورور یې راباندې ووژه او دا وطن یې راباندې وران که. مګر کله چې ووتل د دې ملت غږ چا واورېده؟ قدرت همدې افغانانو ته ورسېده، او دې افغانانو چې هغه د خپل بچیان او خپل فامیلونه او خپل ټول مال و جایداد د اسلام نه قربان که، خو په نتیجه کې بیا د اسلام ټیکهداران بل څوک راووتل، او هغه مجاهدین، هغه واقعي د دې وطن مدافعین، هغه حاشیې ته لاړل. دلته دوی
بیرته خپل مکلفیت دا ادا نه کړي چې هماغه وخت کې دوی مطلق ودرېدلي وي او هغه څوک چې د دې وطن په ضد باندې وو هغې مخې نیولې وې، د جنایت مخې نیولې وې، د پاټک سالارۍ مخې نیولې وې، د زورواکۍ مخې نیولې وې، دا یې ونه نیوله. دغلته دې ملت اشتباه وکړله. بیا چې طالبان را پیدا شول، ګوره دا د ملت د منځ نه را پیدا شول، دا د دې ملت بچي وو. د دغه ناخوالي هغه د وخت مختار صاحب ته به دا ښه یادېږي، ستاسو سنونه واړه دي، چې په دې ښار کې په دې لارو کې هغه پاټکونه هغه ظلمونه چې یو من وړه چا دې ښار ته نه را پرېښوستل، 15,000 انسانان په دې ښار کې ووژل شول. دا طالبان د دغه ناخوالو په ضد باندې را پاڅېدل. بله مګر هغه لاسپوڅي لکه مخکې چې دا ورونو ورته اشاره وکړله چې هغه د غرب او د نورو خارجي ملکونو نه دوی سازماندهي کېدل او د هغوی په کړیو کې لاس لره، د هماغه خارجیانو سره د یو شعار لاندې راغلل، غیر قانوني د ټولو نورمونو خلاف راغله، په دې وطن باندې حمله وکړله، دا وطن یې اشغال کړ او په دې وطن کې هغه ناخوالې تېرې کړلې. کله چې دا نظامونه دوی جوړ کړل، دوی نظام نه دی جوړ کړی، دوی د لنډغرو یو ګروپونه یو انجوګانې دلته جوړولي، یو پروژې جوړولي په نوم د پولیس، په نوم د اردو، په نوم د مثلا امنیتي د خلکو اذهان مغشوشول او خلکو ته یو غلط تعبیر ورکوه، خو نتیجه یې غلطه راوتله. د ملت اوس د ملت دپاره دومره زمینه مساعده ده الحمدلله. ګوره موږ او تاسې ټول ملک یو اسلامي ملک دی او ټول نظام، موږ باید راتلونکي نسل ته غلط تاریخونه تشریح نه کړو حقایقو باندې. که دا چپیانو هم دې ملک کې نتیجه نه ده ورکړې، که دا راستیانو هم دې ملک کې نتیجه نه ده ورکړې، د ملک اصلي مخلصین بچیان ټولو ته معلوم دي چې څوک دي. دا باید اوس د اسلامي نظام تر شا ودرېږي. مطلق باید او اسلامي نظام او امارت اسلامي دا مکلفیت لري چې تر ولسوالیو او تر ولایتونو پورې دا باید شوراګانې جوړې کړي، کمیټې جوړې کړي، هغه مخلص خلک د خپل ولس راوغواړي. موږ په شکلونو بدلولو باندې دا نظام نه جوړیږي. زمونږ باید ذهنونه او زړونه یو شانت شي. که زمونږ شکلونه یو شانت کې بیا به نتیجه دغسې لکه دا موږ او تاسو چې ولیدله. باید ملت هم ذهنه او هم دله شي او هم ذهنه. یوه لنډه پوښتنه په همدې خپرونه راټولوم صادق یار صاحب. افغانستان یو اسلامي هیواد ده الحمدلله، او نړۍ چې ده غټه ستونزه یې همدا ده چې ستونزه یې له اسلام سره ده. په دغه برخه کې د اسلامي هیوادونو دنده او مسؤلیت څه ده چې هغوی باید څه وکړي؟ اوس د اسلامي هیوادونو حالات تاسې وینئ چې هغوی ټول حالاتو ته تابع خلک دي. موږ په اسلامي نړۍ باندې زموږ سیاست د ټولو سره باید د اسلامي نړۍ سره د بین المللي قوانینو په رڼا کې موږ خپلې ګټې باید پکې ولرو، او که کفري نړۍ هم ده هغې سره موږ د خپلو ګټو په بنیاد کې دغه ولرو، تعامل ولرو. هغه کفري نړۍ ده که اسلامي نړۍ ده، ما باید من حیث د افغان وپېژني څه چې ځان ته غواړي باید هغه تقاضا زما نه هم ولري. زما په کورنیو چارو کې مداخله ته د بیرون نه په ما باندې څوک راولي؟ ته چې بس ما ته محکمه جوړوي، یا نړیواله محکمه، یا د بشر ضد حقوقو په نامه او د تختیانو په نامه، نو دا پرون چې دا زما ملک کې دا جنایتونه شوي دي او دویم واري دي، هغه جنایتکار په ما چا مسلط کړی دی؟ افغان ولس خو ژوندی ملت دی، پروت دی دلته. دا د اسلامي امارت نن دې په ما باندې پیسې ودرولې دي، په رسمیت مې نه پېژني. زما په وطن کې الحمدلله چې دا اوس د هرات نه را روان شي تر نورستانه پورې که شپه ځي که ورځ ځي، خو دا خو یو هغه حقیقت دی چې په دې سترګې نه پټېږي. نو ستا خو په هغه شتون کې چې د څونه پوستې زیاتېدلې، هماغومره امنیت خرابېده، چې څومره ستا امنیتي قواوې زیاتېدلې، هماغومره چور چپاول زیاتېده، هغه خو تېر شوي دي. نو موږ که شپې ته شپه ویل خو حکمت نه دی، په دې شپې ورځ راوستل حکمت دی. اوس دغه شپې باندې ورځ راوستل دا د افغانانو مکلفیت دی چې باید دغه تعصبونه لکه څنګه چې په اسلام کې دا شرک دی تعصب، دا ټول شاته وغورځوو. کله چې اسلامي نظام د تقویې دپاره که موږ ادعا کوو، کنه دا زموږ جهادي تنظیمونه بل دا ادعا کوي چې زما هدف دلته اسلامي نظام و، نو اوس اسلامي نظام راغلی دی، باید هېڅ ډلې او ډلبازۍ ته ضرورت نشته. راځئ چې ټول د دې اسلامي نظام تر شا ودرېږو او د دې اسلامي نظام هغه کومې نیمګړتیاوې چې دي هغه هم ورپوره کړو، او عند الله عند الرسول موږ او تاسې خپل هغه څه چې زده دي او کولی شو چې زموږ وطن پرې جوړ شي، باید موږ په هغې کې دغه کورودان. ډېره مننه تاسو ټول نه چې خپرونې ته راغلئ. درنو کتونکو له تاسې هم مننه چې بحث مو راسره وکړ. تر بیا کې چا